سلامونه علیکم هیلي جهادي قوماندان صاحب رحم الله ذبیح الله سمیع الله جبیح الله نور الحق حق صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو نوم خو ډېر غټ دی صاحب، هغه پوره اغستی هم نشو، خو ځکه مجاهد شخصیت هستی او په امریکا کې تاسو ژوند کوئ. زه خپله په لندن کې ژوند کوم صاحب، لندن کې ژوند حرام دی، بس زه روان یم افغانستان ته روان یم انشاءالله څو ورځو کې روان یم ځکه ده. او تاسې چې صاحب په امریکا کې ژوند کوئ سره د بچیانو په ښه تاسې ته روا دي صاحب، بلکل صاحب موږ بلکل پوه شو. ښه تاسې نه اول زموږ دا پوښتنه دا ده جهادي شخصیت چې زه په دې فیسبوک کې کار کوم، دې ولس ته دا خبر دا کومه چې قوماندان صاحب دا هغه جهادي شخصیت دی چې افغانستان کې مکتبونه وران کړي، پلونه وران کړي، د افغانستان ټانګونه یې خرڅ کړي، جهازونه یې خرڅ کړي، د افغانستان خویندې میندې بې عزته کړي، افغانستان جهاد افغانستان دفاع پاکستان ته خدمت کړی دی، د افغانستان یې پنځمه صوبه جوړوله. نو د هغه جهادي شخصیت یې په کابل باندې د جهاد په تیور کې خو په امریکا کې ناست دی. او بلکل صاحب نو تاسې ډېر خدمت دی صاحب، الله تاسو ته بس څه به وکړو، دعا به درته وکړو. نو نور که جهنم ته تلې خو بېله خبره ده، خو ولس ته ډېره دعا کوي ځکه ستاسې ډېر غټ خدمتونه دي صاحب. اول مې په دې پوه کړه صاحب چې په دغه افغانستان کې دا جهاد کله ختمېږي؟ ښه د قیامته پورې به وي. ښه نو افغانانو ته موږ دا ویو چې تاسې ټول د قیامته پورې به جهاد کوئ، ځان ته کفنونه والي. ښه کفنونه نه الي، ښه په جامو کې کفنونه خو ګران دي، ښه تابوتونه خو نه پیدا کېږي ځکه ډېر ګران دي. هغه تابوتونه کومې تختې چې دي په هغې کې انګور منګور به خارج ته باید ولېږو، او موږ همداسې باید په کټونو کې یو دي ته بل دي ته انتقال شو. ښه صاحب بل صاحب موږ دا خبره کوو چې اوس تاسې به چې څنګه بلډینګ والوځو صاحب، مکتب به م والوځو، پل به م والوځو، کابل کې به م یو غټ بلډینګ چپه کړو، تاسې به ویل تکبیر الله اکبر لکه اوس طالبان دغه کار کوي. نو صاحب نو بلډینګ په افغانستان کې الوځول کېږي، تکبیر الله اکبر پې څنګه ویل کېږي؟ ښه دا بلډینګ کافر دی. ښه یعنې چې تاسې په کابل کې افغانستان کې یو مکتب والوځوئ یا یو بلډینګ یو ولسوالي، نو تاسې داسې سترګې پټې کړي او دا وایي چې تکبیر الله اکبر لکه په روسیه کې چې بلډینګ والوځو یا په امریکا کې والوځو. امریکا کې خو تاسې یو څانګ هم د وینې نشي راش کولی که نه، خو تاسې پوهېږي موږ هم پوهېږو. او ماته غټ منافقین هستی. نو خبره دا ده چې اوس د افغانستان سره صاحب موږ څه وکړو؟ دغه جهاد به تر څو پورې د افغانستان څه شی جوړو؟ او بل دا ده صاحب که موږ داسې دغه جنت کې لږ د پنجابیانو ته ځای ورکړو په هغې دنیا کې د نورو قومونو ته، نو ښه به نه وي صاحب. ښه صرف پښتانه او افغانان باید چې لاړ شي. اوس صاحب بلکل ستاسې خبره صحیح ده ځکه چې په هغې دغه کې به خالي په دري او په پښتو باندې به باید خبرې کوو ځکه په نورو ژبو خو موږ پوهېږو نه، په پنجابۍ یا په بل دغه نو ته ووایه چې ټول پکې پښتانه په هغې دنیا کې په جنت کې. ښه یاره الله دې تاسو ته ژوند لري، څومره ښه فکر لري، سوچ لري صاحب. بل دا ده چې تاسې به موږ ته ویلې چې په د کفارو هېوادونو کې چې ژوند کول حرام دي، او بل د روسي سره چې د لاس ولګېږي لاس به غوڅوي، که جامې دې ولګېږي جامې به غوڅوي، کافر هم راته ښوده. او بل دا دی چې کافر د خپلو خویندو میندو سره نکاح تړي. ښه ته تاسې هسې دروغ هم ویلی، ښه د ولس هم غولولې پروا نه کوي. ښه د ولس دپاره یعنې دا اوس هم دا فتوا جاري ده که کفار سره لاس ورکړو لاس به غوڅوي، که جامې وجنګېد جامې به غوڅوي. ښه دا فتوا ستاسې اوس هم جاري ده. یعنې تاسې مسلمان سړی خو ما په دې دنیا کې نه دی لیدلی. ښه اوس د افغانستان نه څه شی جوړو صاحبه؟ ښه په افغانستان کې د طیاره نه وي، ښه ټانک دې نه وي، ښه ملي اردو دې نه وي، شفاخانه دې نه وي، یو شی دې نه وي، انټرنېټ او دغه شی دې نه وي. ښه نو څه شی دې جوړو؟ جومات خبره ما 2 کاله مخکې د افغانانو ته کړې وه. ما ورته ویل چې افغانستان داسې وکړئ چې راځئ چې ټول یې ډاګه کړو، ملي اردو ختمه کړو، دا د شفاخانې هوارې کړو، دا مکتبونه هوار کړو، دا کابل بلډینګونه، دا هر شی چې دی دا بلکل هوار کړو. ښه ګر چاپېره د افغانستان دیوال را چاپېره کړو. ښه چې ورننوځو نو سپلی به وباسو، چې راننوځو بیا به سپلی اچو. جومات یعنې افغانستان یو جومات کړو. بهترینه خبره دې وکړه صاحبه. او برق چې باید پکې چې ګرمي چې ایر کنډیشن ته خو دا خلک لږ پراته مسلمانان دي، ایر کنډیشن هم زموږ په عام ولس باندې ناروا دی. ښه برق هم کفار جوړوي، او که تاسې استعمالوئ ښه تاسې ته روا دي صاحب. بلکل په دې باندې پوه شو. نو ستاسې په مطلب باندې ورسېږو چې طالبان بلډینګ الوځي الله اکبر پې وایي او په بل مخ یې چپه کوي، نو داسې ویوه چې دا یې کرمینل چپه کړو یا یې داسې وایټ هاوس یې چپه کړو. یعنې په دې نیت یې تاسې کوئ. زبردست نیت. دا خو موږ ته ولس ته اوس معلومات وشو چپه کوئ بلکل دا نه یو شی. صاحب ته خطر دی چې دا دفتر کې د طالبانو مشرانو ته دا ډالر راځي، د هوټل خرچې ورکوي، پسونه پې خوري. ښه دا تاسې هم کول. ښه تاسې ته به د امریکایانو نه پیسې راتلې
پاکستان ته تاسې به په بورډ کې تکې خوړې نمک منډۍ کې هم تکې خوړې هغې وخت کې هلته هم تاسو او هغه بیا قاضي حسین احمد ماتولي ریل بیا د جوړول تاسو بیا د مسلمان هېواد ښه تاسو ته معلومات چې د امریکې نه راځي بالکل امریکې ایجنټ ډېره ضروري ده که نه صاحبه ښه نو اوس موږ دغه ته ضرورت نه لرو ښه او بالکل صاحبه باید موږ او تاسې دا هر څه ختم کړو ځکه دا صحابو په وخت کې جهاز نه و تیاره نه وه ما خو دلته یو تیاره دا کړې وم زه په کابل ته ځم او بیا بېرته د کابل نه راځم لندن ته ښه ناروا دی پکې تګ بالکل په تیاره کې بالکل صاحبه نو پخوا به دغه طالبانو به دغه موبایل خو هغې وخت کې نه و دغه پیته به یې چا سره په ټیپ کې نه پرېښوده ټیپ به یې چا سره نه پرېښودو ګیره به چې د لږه لنډه وه والې به نو دا څنګه و دې دپاره فیسبوک هم روا شو یوټیوب هم ورته روا شو موبایل هم ورته روا شو هر شی روا شو ښه دی مسلمان کوي دا شی موږ ته خو تاسې نه ویل اوس هم موږ ته ناروا دی دې ته اوس هم روا دی بالکل او باید چې د وخت سره مو چلېږو بالکل وخت سره وچلېږو د اسلام خو تاسې بدلوئ را بدلوئ دا خو ډېر زبردسته کوالټي ده تاسې کې صاحبه ښه دا اوس نو مطلب دا دی چې دغه یو شي نه باید ولس اوس هم استفاده ونه کړي بالکل صاحبه داسې خبره دې وکړه ښه بالکل دا ولس باید دومره وټکول شي دومره وځورول شي صاحبه زه خپل هم روان یم لندن ښه ما دپاره ژوند لندن کې ناروا دی تا لپاره روا دی ستا بچی که نیکر کې ګرځي که امریکایانو سره بیلبي د مجلس له غړ ګرځي که یونیورسټیانو کې ورسره سبقونه وکړي په هر شي کې سبق روا دی بالکل صاحبه ځکه چې تاسو ګوره ښایسته مبارکه ګیره هم پرېښې ده په امریکا کې پټګی هم والی دی صاحبه بالکل زه ولس ته دا ټول پیغام ستاسې رسوم چې ولسه تاسې نه بلډینګ ته ضرورت لرئ نه شفاخانې ته ضرورت لرئ نه سړک ته ضرورت لرئ هېڅ شی نه لرئ د لوښو ځنګل دي هغې نه به ځان ته سپلۍ بوټان شیونه جوړ کړي ناروا دی بالکل د کفارو شیونه به نه استعمالوئ موبایلونه سر د نن نه بالکل بند کوي بالکل د افغانستان شتمني بالکل چې لوټ شي ځکه افغانستان ته جومات ضرورت دی موږ ته نور د هېڅ شي ضرورت نشته خیر دی که تاسې استعمالول صاحبه او بالکل صاحبه تاسې زموږ مشران حق لرئ دا د جهاد برکت دی صاحبه چې دومره پیسې تاسې پیدا کړي بچي هم په اروپا او په بل ځای کې اوسېږي په دوبۍ کې څوک سبقونه وایي څوک په قدر کې هم بچي سبقونه وایي په مسکاو کې هم وایي بالکل د جهاد خو همدغه برکت و ستاسې برکت ما په خپله لیدلی صاحبه ما په دویم سیم کې مکتب ویلو اولنی مکتب د مجاهدینو زموږ والو صاحبه ورسره خوا کې شفاخان کامه ولسوالۍ ده دخیم هلته سنګرسری ورته وایي دلته یو شفاخانه و دغلته دغه زموږ مکتب و به مې ورته کېښودو صاحبه په بل مخې چپه کړه شفاخانې ته یې اور واچو تکبیر والله اکبر بالکل بهترین جهاد دی صاحبه یعنې د افغانستان غوندې جهاد په دنیا کې نشته خپل مکتب خپل پل چالو دی یعنې دا دومره زبردست د کفارو شی نه دي صاحبه بالکل دا باید چې د سر نه جوړ شي او که سر نه جوړېږي نو هماغه د جومات ایډیا ستاسې ښه وه صاحبه الله مې عزتمن لره صاحبه موږ به خپل قوم خپل خلکو ته به دا اعلان وکړو چې نور تاسې داسې یاستئ لکه مړه داسې ویوه چې تاسې په هغې دنیا کې یاستئ یعنې دا یو شیونه هم تاسې لپاره روا نه دي او دغه د جهاد ټیکهدارانو دپاره روا دي صاحب مهربانه هغوی جهاد موږ د جهاد کې ستاسې شک نه کوو صاحبه ستاسې جهاد موږ لیدلی صاحبه هغه ټانګونه هغه توپونه هغه هر شی چې پنجاب ته مړه د پاکستان نوم اخیستل هم ګناه ده بالکل بیانولو صاحبه جهاد افغانستان د پای پاکستان دا خو ویل شو دا نه شو ویلی بالکل نه ویل پاکستان نوم نه صاحبه ډېره بخښنې سره الله زه خو ولس ته استعمال کړي نور هم استعمال کړي د پامان بخښنه غواړم زما ویډیوګانې اکثر ډېرې سیریز یا جدي وي یا ډېرې زه داسې ویډیوګانې نه کوم خو خبره دا ده چې زړه تاو مې وکړو افغانانو خو ما مخکې هم دا ویلي چې دا جنګ د کفر او د اسلام جنګ نه دی په افغانستان کې دا 45 کاله چې موږ وکړو دا د کفر په پیدا باندې دا جنګ مو وکړو دا د افغان پښتون وجلو په خلاف دا جنگ دی دا د افغانستان د شتمنیو په خلاف دا جنگ دی دا ډالر د یو امریکای نه راځي دلته تقسیمیږي 45 کاله د دې جنگ یا د دې جهاد شاته امریکا او پاکستان په مشترکه وړي جهاد افغانستان د پای پاکستان دا د اسلام د بدنامولو لپاره دی په دې کې کم کار چې مجاهد پرون کو نن مقه کار طالب کوي پرون مجاهد هم پول ورانو نن طالب مقه پول ورانه مکتب ورانه مقه شی دی بالکل هیڅ تغیرات نه دي راغلي په دې تاسې پوه شئ چې د جنگ مقصد یو دا دی چې اسلام بدنام کی او زمونږ د افغانستان شتمني د منځه ویسي او افغانان مړه کړي چې په هر طرف کې وي نو نور که الله پوهیم که نه پوهېږئ نو تاسو ته نه بل قرآن راځي او نه د پیغمبر راځي خو د دې جنگ بټنه چې ده او د دې جنگ چې څوک چا په مخکې روان کړی هغه واشنګټن او امریکا ده او اوږه به ستا افغان استعمالوي د ورځ تر قیامته پورې به ته بدبخت یې الله دې پوهې کړي د ویډیو مخکې شیر